هلمند پوهنتون کې د دیني او اصلاحي موضوعاتو په اړه د یو ورځنی علمي سیمینار پیل شو. سیمینار د هلمند پوهنتون د رئیس شیخ الحدیث الحاج مفتي شریف الله ابو احمد په وینا سره پیل شو. نوموړي د غونډو ګډونوالو ته د دیني او علمي غونډو په ارزښت خبرې وکړې. ښاغلي ابو احمد وویل چې د عمراو اطاعت او د الله جل جلاله د مخلوق په خدمت کې اخلاص ډیر اجر لري. هغه زیاته کړه کله چې انسان په پاک نیت سره د خلکو خدمت کوي د دنیا د سوکالۍ سره سره به آخرت کې هم نیکمرغي په برخه سي. همدارز نوموړي زیاته کړه چې د اسلام دین په بشپړه توګه خیرخواهي ده او د اسلام ستر پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت و خیرخواهي ته رابللی دی. ورپسې دیني عالم شیخ الحدیث مولوي محمد سعیدي صاحب د زهد، اخلاق، تقوا او د نیت د اصلاح په اړه مفصل بیان وکړ. نوموړي وویل چې د زهد د دنیا له بې ارزښته شیانو د زړه تړلو نوم دی او اخلاق د مسلمان د شخصیت ښکلا ده. هغه د ایمان تعریف او د ایمان د شعبو تشریح هم وکړه او زیاته کړه چې ایمان یوازې په ژبه نه بلکې په عمل کې هم باید څرګند سي. دغه راز شیخ سعدي صاحب د ژیرې پر اهمیت او په اسلام کې پر لوړ منزلت هم رڼا واچوله او څرګنده یې کړه چې دا په سنتو کې له ښکلو نښو څخه ده. د سیمینار په وروستیو موضوعاتو کې د هلمند د علماو شورا رئیس الحاج شیخ الحدیث مولوي محمد اسماعیل صاحب د سنتو پر اتباع، د ښځو پر مقام او حقوقو ځانګړې وینا وکړه. هغه وویل چې اسلام ښځې ته لوړ عزت او لوړ حق ورکړی دی په داسې حال کې چې د نړۍ نورو نظامونو کې ښځه له حقه حقوقو څخه محرومه پاتې سوې ده. نوموړي همدارس د سنتو پیروي پر امت لازم وبلل چې په وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او هر سنت د امت لپاره د اتباع غوره لار ده. د یادونې وړ ده چې نوموړي سیمینار به 3 ورځې دوام وکړي او په دغه موده کې به ګڼ نور علمي او دیني موضوعات هم تر بحث لاندې ونیول سي.